زړه مې سخت شوی دی په چا پسې اوس نه ژاړمه مطلب مې دا دی چې په تا پسې اوس نه ژاړمه مطلب مې دا دی چې په تا پسې اوس نه ژاړمه یا سروزا یا اعتکاف او یا سلویخت ورځې یا سروزا یا اعتکاف او یا سلویخت ورځې دین کی مشغول یا دنیا پسې اوس نه ژاړمه دین کی مشغول یا دنیا پسې اوس نه ژاړمه مطلب مې دا دی چې پتا پسې اوس نه ژاړمه مطلب مې دا دی چې پتا پسې اوس نه ژاړمه زړه مې سخت شوی دی په چا پسې اوس نه ژاړمه مطلب مې دا دی چې پتا پسې اوس نه ژاړمه مطلب مې دا دی چې پتا پسې اوس نه ژاړمه خور مې ویل زما په دې خبره زړه راټول دی خور مې ویل زما په دې خبره زړه راټول دی چې ته ظلمې شوې نو بابا پسې اوس نه ژاړمه چې ته ظلمې شوې نو بابا پسې اوس نه ژاړمه مطلب مې دا دی چې پتا پسې اوس نه ژاړمه مطلب مې دا دی چې پتا پسې اوس نه ژاړمه زړه مې سخت شوی دی په چا پسې اوس نه ژاړمه مطلب مې دا دی چې پتا پسې اوس نه ژاړمه مطلب مې دا دی چې پتا پسې اوس نه ژاړمه ناتار سا وخت ورساره دومره بلات کړی یما ناتار سا وخت ورساره دومره بلات کړی یما تیارو کې خواخ یما رڼا پسې اوس نه ژاړمه تیارو کې خواخ یما رڼا پسې اوس نه ژاړمه مطلب مې دا دی چې پتا پسې اوس نه ژاړمه مطلب مې دا دی چې پتا پسې اوس نه ژاړمه زړه مې سخت شوی دی په چا پسې اوس نه ژاړمه مطلب مې دا دی چې پتا پسې اوس نه ژاړمه مطلب مې دا دی چې پتا پسې اوس نه ژاړمه عجیز بیم خو فریب او دوکه پیژنم عجیز بیم خو فریب او دوکه پیژنم ستا د دروغو په خندا پسې اوس نه ژاړمه ستا د دروغو په خندا پسې اوس نه ژاړمه
مطلب می داد چه پتا پسی ووس نا ژړما مطلب می داد چه پتا پسی ووس نا ژړما زړه می سخت شوی دی پچا پسی ووس نا ژړما مطلب می داد چه پتا پسی ووس نا ژړما مطلب می داد چه پتا پسی ووس نا ژړما ګران محترم اوریدونکو دا ترنه په اواز د سلمان فارسي کلام د زیتون رحمان جز ریکارډینګ فارسی سټوډیو لکه نمبر 3